او باران د ځمکې آبادي ده اے باران د ځمکې آبادي ده او شیرینه یاره زه په تا آباد یمه. نو دا هغه ځای دی چې له ډېر وخت پس ورته راغلو په ابټاباد کې، او بیا د ابټاباد ښایستونه میرپور سیمه ده. نو کلیم لکه چې ستړی شو واقعي چې ډېر اوچت راختلي وو، غره کې مزلم پوره کلر رالو چې د قوت او همت غواړي، او دا دواړه موږ په ځان منلي دي او دلته راغلي. نو حتما دا ستړیا خو به پکې چې دا ښایستونه چې ونه ښایو نو بیا نه کېږي. دا د پښتونخوا هغه شنه غرونه دي، ته یقین وکړه. دا خبره بار بار کومه چې کوم ځای کې پښتون وطن دی په دې دنیا کې، ته یقین وکړه خدای پاک د طبیعي ښکلا ورکړې ده. که هغه د موږ د طبیعي منابعو خبره وکړو یا داسې نورو د زمرودو او د یاقوتو خبره وکړو، دې وطن ته خدای پاک هر څه ورکړي دي، که هغه په هر ځای کې دي. خو بس مهمه دا خبره چې موږ ډېر ځورئ چې ښه لیډرشپ ښه خلک یې رانه کړل، ښه رهبران یې رانه کړل چې دې هر څه نه ګټه واخلي. په هر حال موږ به د خپلې برخې کار کوو، تر یو وخته دغه ښایستونه به هم ښایو، خبره به هم کوو، شعر به هم وایو، ټپه به هم کوو. نو دا ژوند به هم دغسې دوامداره ساتو بلال جانه. همداسې ده. نو ژوند کوم سندرې راته راوړه، الوزم وزرې راته راوړه، الوزم. دا ماښامیم دی ګوره ښه، ځکه ویډیو به هم دا صحیح نه راځي. بهرحال تاسو بیا راسره زغمئ، ځکه شپه رامانه شو، باران ناوخته شو، نو موږ وخته راوتي، ډېر زیات باران و. نو چیلیم پکې راولو ده کهلي خو کتی شي، او بیا حیوانات هم ډېر خوشحاله وي په دغسې ماحول کې، په داسې ځای کې چې تک شین هر څه شنه. مهرباني همدرد صاحب واله خپلو ملګرو څخه خبرې. نو دغه قصې وې، دغه ښکلاګانې هم سره شریک کړلي. دا چې دی دا نو بیا عیني دا ډېر اوچت راختلی، ته یقین وکړئ چې پوره همت. دا خبره زه بار بار کوم چې دا همت هم غواړي، ستړي هم کړلو، خو دا ده چې ښکلا پکې ډېره ده. دا خبره زه بار بار کوم چې کله موږ دغسې د ښارونو د شور نه، دغه ځای د ګاړو د رش نه، او بیا دغسې خپلو مصروفیتونو نه تنګ شو، نو موږ بیا دغسې راځو، کوشش کوو چې داسې ځای ته راشو چې هلته شینکي، نیچرل بیوټي، طبیعي ښکلاګانې، د ښار د شور نه لرې ځای، د مرغیو اوازونه، او موږ پکې ناست یو قلار یې خپله دغه څو شېبې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تېرې کړو. نو په همدې موخه راغلي. او زما به یوه عاجزانه احتجاج ستاسو ټولو نه وي، زه به نم دا ژوند ډېر مصروفه دی، خو کوشش کوئ چې کار څومره مصروفه وي نو وخت وباسئ د خپلو ملګرو سره، کورنیو سره، یا داسې نورو دوستانو سره دغسې تفریحي ځایونو ته ځئ، طبیعي ښکلاګانو ځایونو ته ځئ، تر څو یو څو شېبې ښه په خوښۍ سره تېره کړئ. دا ستاسو د منټل هیلث یا د ذهني ریفریشمنټ دپاره ډېر مهم دی. نو کوشش کوئ. نو دغه به زما ارتجا وي. نو اوس به د بلال جان موږ سره دی، او دی د ترانو پوره شوقیم دی او ښایسته اواز هم لري. د ده نه به یو څو ټپې شعرونه اورو او بیا به د خیره بس کوو. ډېره مننه همدرد صاحب. واقعا ابټاباد یوه داسې سیمه ده چې د ښکلا ښایست او بیا د طبیعي ښکلا پرې تمامه ده. نو امین صاحب دی او همدرد صاحب دی، موسی څه به ډالۍ کړو همدرد صاحب؟ یو څو ټپې ډالۍ کړي د مازدیګري په خاطر باندې چې مازدیګری هم هغه دی، بس یو سروکی دی، دغه به شروع کړو. داسې دی چې اوبه دې وړینه پاسه لالیه مازدیګر دی، اوبه دې وړینه په د زړه په غوږو ورته غوږي. ښه اوبه دې وړینه نو پاسه لالیه مازدیګر دی، اوبه دې وړینه، اوبه دې وړینه نو پاسه لالیه مازدیګر دی، اوبه دې وړینه. او زما په هغو سلام وایه نو چې د ماښام ډوډۍ د اوښکو سره خورینه، او سره خورینه نو پاسه لالیه مازدیګر دی، اوبه دې وړینه.
مازیګر ما ګوره ما ګوره نو مازیګر تلوي او زکه کله یما او کله یما نو پاسلاله مازیګر دې او بده وړینا او پنی مشپا د بیر راوړې هی بیر دین خرم د دیدن وګې دیما واه 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 وګې دیما نو پاسلاله مازیګر دې او بده وړینا او جانان زما زند جانان یم نو کپ بازار می خرڅوي ور سره زما او زما جانان نا او جانان د بل د خلی سړی دی نو خدای زما زړګی تی صبر او کمینا او کمینا نو پاسلاله مازیګر دې او بده وړینا او ما د کونړ لسیند زار کې نو زما جانان بپکې مخ منزلې وینا نو پاسلاله مازیګر دې او بده وړینا بس ډیره مننه په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې بس بلال جان یو نړۍ مننه بیخي مزه وکړله یو خو چکر مزه وکړه او بل به ستا د اواز ستا د ټپې بیخي خوند وکړه ستا د ټپو زمونږ سفر ته زمونږ چکر ته یو ځانګړې ښکلا ورکړه او ډېره زیاته مننه ډیره مننه صاحب